می دغه طریقه درته راوړې ده چې څنګه کولی شو په پاپ ټیوب اپلیکیشن کې خپل کوم کوین چې دی هغه موږ تاسو ډالرو ته بدل کو ډالر ته کنورټ کو. د دې په اړه ما تاسو ته نورې ویډیوګانې هم جوړې کړې دي. په دې کې د اکاونټ جوړولو ویډیو لینک هم په ډسکرپشن کې سره او زما ریفرل کوډ هم شته. دغه اپلیکیشن لینک هم شته. ډېر بهترینه اپلیکیشن دی په دې کې چې تاسو کله پیسې پوره کوئ کولی شئ دغه پیسې خپل سیم کارت ته هم د ایزیلوډ په ډول باندې ولګئ. دوستانو کله مو چې دغه اپلیکیشن انسټال کړه اکاونټ هم پکې جوړ کړه زما ریفرل کوډ هم تاسو ته په ډسکرپشن کې هم شته د ویډیو باندې هم کتلی شئ را به شئ او دغه پاس ریډمین دغه اپشن باندې دوستانو تاسو کلیک واخلئ کله چې په دې باندې کلیک واخیسته او هغه ریفرل کوډ چې دی هغه به په دغه ځای کې ورکړئ او بیا به راشئ په دغه ریوارډ باندې به لاندې کلیک ورته واخلئ تاسو ته به $1 فری درکړي. ریفرل کوډ ډېر زیات مهم دی. ریفرل تاسو حتما باید ورکړئ تر څو $1 فری درکړي. نو نن دوستانو بیا هم راځو خپلې ویډیو ته څنګه کولی شو دغه کوین چې کوم دی دغه چینج کو USDT ته ډالرو ته. ما سره $4.4 دی اوس په دغه اپلیکیشن کې او 68,209 کوین یا سکې له ما سره دي. څنګه کولی شو دغه چینج کو نو را به شئ په همدغه سکو باندې به داسې دوستانو کلیک واخلئ. کله چې داسې کلیک پرې واخیسته لږ به موږ او تاسو ورته منتظر شو تر څو دغه لوډینګ پای ته ورسیږي او کله چې دوستانو تاسو ورته منتظر شئ اوس په دغه ځای کې موږ ته وایي چې 68,209 کوینو څخه $0.8 جوړیږي او $1 کوین څخه $1 دوستانو جوړیږي. نو ما سره اوس مهال 68,000 کوین دی 68 سنټ د دې څخه دوستانو جوړیږي. راځو دغلته کیش ایکسچینج دغه لاندې اپشن تاسو وینئ کیش ایکسچینج په همدې باندې کلیک ورته اخلو. کله چې دوستانو په دې باندې کلیک واخیسته دلته موږ او تاسو دغه ټول مارکس کوو د ښکته چې څومره پیسې ځای تاسو کم غواړئ یا ډېر څومره چې غواړئ تاسو کتلی شئ. خو راځو دې کې زر البته له زرو سکو څخه 1 سنټ جوړیږي 10,000 سکو څخه 10 سنټه 1,00,000 سکو څخه $1 جوړیږي دوستانو. نو زه راځم دغه ټول میکس کوم او دلته به موږ څخه 68,000 کوین کټ کړي او 209 به موږ ته پرېږدي او 68 سنټه به جوړ شي. راځو لاندې ایکسچینج باندې کلیک ورته اخلو. کله چې په دې باندې کلیک واخیسته لږ منتظر کړو یو ایډز راځي دغه ایډز به سکیپ کو. ښه دوستانو ایډز مو سکیپ کړ دلته اوس تاسو کتلی شئ موږ سره چې ټول ډالر کېږي هغه به 9.1 یعنې $9.1 سنټ به شي او 8 سنټه به شي او 8 به اوس نور موږ ورته جمع کړل. راځو په ډن باندې کلیک ورته اخلو. تاسو دوستانو به اوس وګورئ زه به راشم په دغه پورته کیش باندې به کلیک واخلم. تاسو کتلی شئ چې موږ سره اوس چې کوم دی هغه ډالر چې کوم دی 9.1 ډالر شول دوستانو. تاسو کتلی شئ له موږ سره 9.1 ډالر شول. څنګه دغه ډالر خپل سیم کارت ته لګولی شو دوستانو. ډېری دوستان همدغه غوښتنه کوي چې څنګه به دغه ډالر سیم کارت ته لګو. نو را به شئ په دغه ادرس باندې به کلیک واخلئ. لومړی خو پیپال ته $12 لګولی شئ $10 لګولی شئ ان تر $500 پیپال ته لګولی شئ. خو موږ تاسو به دغه سیم کارت ته څنګه لګو ځکه چې زموږ ډېری ملګري د سیم کارت غوښتنه کوي چې څنګه به یې لګو. راځو په ادرس باندې کلیک ورته اخلو او موبایل ریچارج باندې دوستانو کلیک اخلو. کله چې موبایل ریچارج باندې کلیک واخیسته راځو په دغه برخه کې کلیک دغلته اخلو او خپل هیواد انتخاب او افغانستان مو چې کله دوستانو انتخاب کړ لږ منتظر کېږو او بیا راځو خپله کومه شماره چې غواړئ هغې ته تاسو پیسې لیږئ همغه شماره هم تاسو دلته انتخابولی شئ دوستانو. نو زه مثلا افغان بسیم شماره انتخابوم او دلته تاسو خپل د افغان بسیم شمارې لینک البته دلته تاسو خپل هغه کوم نمبر چې دی همغه نمبر ورکړئ. کله چې نمبر ورکړئ لاندې به راشئ کنفرم باندې به کلیک واخلئ. دلته موږ او تاسو ته وایي چې تاسو باید $10 تر 25 پوره کړئ. نو تاسو وایي $10 چې کله پوره کړئ 640 افغانۍ به تاسو ولګئ. که $15 پوره کړئ 980 که $10 پوره کړئ 1028 افغانۍ او که $25 پوره کړئ 1080 افغانۍ به تاسو ولګئ. خو ما سره اوس تاسو هم کتلی شئ چې خپله کم دی تقریبا $2.5 ته اړتیا دی تر څو دغه $2.5 زه پوره کړم او بیا ویډرا ترې وکړم دوستانو. نو $10 څخه کم نه لیکل کېږي. اویلیبل یعنې مینیمم ویډرا چې دی هغه $10 دی دوستانو. نو کله چې له ما سره $10 پوره شي زه به بیا هم راځم ستاسو ته به ثبوت ښایم چې څنګه کولی شو په دې کې دغه
دغه څخه پیسې ولېږو او ثبوت بیا تاسو ته راوړم دوستانو. نو ویډیو چې ورته همدې ځای که خوښ شوي مې د سره لایک کړئ او له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. تر بل ویډیو